अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हो क्यों इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में, न हो क्यों इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी। बदलती हजारों की तकदीर देखी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम और द ज़िला नौशेरा दे इलाक़े दागई जदीद और द गिरदो नवाह नरागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। बयानुना तासे वावरिदल रद मास्पखीन नासे उज़दादे माखाम मुजुना वक्ती शवी दी। खुंदवरे मुदल्लले द कुरान और द सुन्नत खबर तासे वावरिदले। मौलाना इनायतुर रहमान साहेब दिकाल की औजल दलता दावत राकई द दीन और द तौहीद पर निस्बत सरा। अल्हम्दुलिल्लाह तासे मलगरी पदी इंतजार ये और डेर प तलब और प शौक सरा नासिए कि रमंग द अल्लाह द किताब से खबरी वावरू
او د زړه دی لوخي ته ورکوزي کو چې زمونږ دا زړونه او دماغونه په معطر شي منور شي. یقینا چا چې خپل زړه دا لوخه ګرځولې دی بالټه ګرځولې دی د قران او د سنت خبرو لپاره، نو الله دا هغه کس زړه او دماغ روښانه کړي. د الفاظو ته لغور وکي چې قران کریم دا یو ډیر لوی د نور یو دریاب دی، بلکې یو نور ورته وای. نو نور بره په اسمان کې دی او ټول جهان روښانه کړي. نو چې دا نور راکته شي اول خدا د زمکه نه هم په لکاو ګنا غټته پوه شوي. مثال در کوم کدا سه یو رڼا ټوله د یو سړی کور ته وردن نشي، نو څومره به منوري دا کور، او چې دا رڼا د انسان زړه ته ورکوزه شي دماغ ته ورکوزه شي، نو د دې سړی دماغ او زړه با دا به څومره منور شي د دنه لوی روشن خیال بل نشته دی. دا کم خلق چې دین والا او تاریخ خیال وي دقیانوس وي او ځان تسوي خپل د جهالت ته روشن خیالي وي. زم روشن خیالي نه هغه تاریخ خیالي ده. خیالات منور کوي قران، دا د نور مینار دی. څومره به معطر او منور وي هغه زړه هغه دماغ. زما د جمعې یو بیان دی، ما یو غنټه په دې بیان کړو چې نور ایمان جب دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دا عنوان دی چې کله د ایمان رڼا د قران رڼا زړه ته کوزه شي نو سکیږي بیا. نو د هندستان یو سکی اورېدلې او کلمه ویلې و، ماته ټلیفون کړو، ماته کلمه وایا. د دې بیان نه مخکې مقتدیانو ته څه پته ده چې کیا ہوتا ہے. دا خو پیدایشي مسلمانان دي. وی زمانه تاسو کوي چې پزړه کې د کفر تیارې وي او بیا ورته رڼا ورکوزه شو، نو مانه تاسو کوي چې سکیږي. اې دې ماته احساس ده. نو دومره لوی نعمت عظما درله الله درکړې درونه، او بیا داسې یو عالم میسر وي یو کلی ته چې هغه عالم دې کار ته خپل کار ویلی چې بھائی څوک به دکانداری کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به نور څه کوي، خود دې عالم دې کار ته دا کار ویلی دی چې تاسو دا هر څه کوئ او زه به درته قرآن خیمه، زه به درته د پیغمبر فرمان خیم. داسې یو عالم په یو کلی کې یو محله کې وي، دا خلک چې څومره شکر ادا کوي دومره کم دی. کنه حالات دادی نم ناخلم د علاقه عدالت کې کیس لګیدلې، دو کسانو مقدمه وا خو گواهان پیش نکړه، خو په آینده تاریخ کې به ته قرآن اوچت کې دې داسې دی جج ته ګوري وایي چې کوشش وکړو कोशिश बकोमा कुरान उठाओगे कोशिश करूंगा. देव सरागल ले कोरता चरगान खुरी हो देसी गोड़ी खुरी हो बस भाई बल तारीख लबोस कुरान पोरता कोमा कपोरता में न कोनो बे खो केस लाट چې तारीख लवरगल ले जाजू हाँ भाई तैयारी कुरान उचताई देवी जी आओ. जज वकील ته راوړل، وکیل چې قرآن راوړل ورکو ها کېده په دې لاس پورته کا قرآن چې دا زمکا یا دا شی زما دی. د چې قرآن ته داسې لاس کو جج ته وایي یہ ہے قرآن. جج ته وایي او اس طرح تو میں 40 اور بھی اٹھا سکتا ہوں. دغه مقصد دا چې تا به ډېر درون شي
50 50 کیلو 100 کیلو کما چرته اوچت نکو نو بس کیس لاړ. دا حال نو دې د قرآن نو څه خبر چې دا کتاب دا څه دی؟ دا داسې کتاب دی چې د الله کتاب سورۃ البروج کې الله د دې تعارف کوي څه وایي؟ بل هو قرآن مجید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید بلکہ یہ تو بزرگی والا قرآن ہے بلکہ دا قرآن دے مجید لوی شان والا لوی بزرگی والا فی لوح محفوظ وساتلی شوی تختو کی پروتو پر لوح محفوظ کی جملوں تا لغو کے دے د مجید یو سو معانی دی د مجید یو معنی دادا امام قرطبی رحمہ اللہ کڑے دا چی بل هو قرآن مجید اے متناہن فی العزت والعظمت والبرکت چی دا قرآن پا عزت کی پا عظمت کی پا برکت کی انتہا ترسید لے رے دا سو کوئی اللہ ہوئی چی دا کتاب دا قرآن پا عزت پا عظمت پا شرافت او پا برکت کی کم زی ترسید لے دے آخری حد ترسید لے انتہا ترسید لے دے دومر شان والا کتاب او دا مجید دویم مانا کہ بل هو قرآن مجید دا مجید دویم مانا کثیر العطا دیر خیر خورون کے نو قرآن واقعی چی دیر خیر خوری چی تاور تزان نیز دیکھو نو دا کثیر العطا دے دمر کثیر العطا دے چی تالا دا دنیا و دا آخرت ہر خیر در کئی ساپ جو لے کے خیر اچھئی زکا خو اللہ دا قرآن دا پارا دا صفت ذکر کرے پا سورۃ البروج کی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دقا سورت تے پدی سورت کی مجید صفت دا قرآن ذکر کرے دے بل هو قرآن مجید پا دقا سورت دی سورت کی یو سو آیتنا مخی اللہ دا زان دا پارم دا صفت ذکر کرے دے یو سوئی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ دا عرش دا پارم ذکر کر لے اللہ دا عرش دا پار بل وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ یا دا المجیدو دے نو دا صفت دا اللہ دے دا عرش نہ دے کہ عرش صفت جوڑے دے نو ذو العرش المجید دے پکار ہو نو ذو العرش المجید اللہ عرش والا دے المجید اللہ دیر لوئی بزرگی شان والا دے نو اللہ اخبر صفت قرآن لمور کرے دے چیز مجید یم او زما قرآن مجید دے اللہ. اور امام قرطبی دا مجید یو معنی بلا کرے دا غڑے راجیبہ دا اگوئی بل هو قرآن مجید اینہو غیر مخلوق چا قرآن مجید دے دا مخلوق نہ دے نو دمر شان والا دمر عظمت والا کتاب دے
یا اللہ راغلے د صد پار دے کم مقصد د پار راغلے نو دا ما مخی دا اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم دے سورت ہود او بالکل دا دے آغاز لوی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ اے ہاذا کتاب احکمت آیاتہ دا شان والا کتاب دے احکمت آیاتہ دا دے آیتنا محکم کڑے شوی دی سکڑے شوی دی محکم یو مانا او احکمت آیاتہ دویم مانا دا دے آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شوی دی دے دوارو مانو تے لغوکشی چا خون واخلے دا قرآن دا شاننا احکمت آیاتہ دا دے آیتنا محکم کڑے شوی دی مضبوط کڑے شوی دی دمر مضبوط دی چی دا زمکا و اسمان خپل زہی بدل ولیشی خود قرآن حکم نبدلی فیصلائے نشی بدلے سو کیوں نشی بدلے چاہ پاورشتا یا دا ہر صدرم برم کی دیشی خود قرآن یو جملہ یو خبر اسوک چیلنج کولے نشی احکمت دمر مضبوط ټول دومره مضبوط ته تقریر کې یو جمله وایم که ستاسو په زړه ولګېده نو بیا به د الله نوم په مینه واخلئ صحیح ده دومره محکم دومره مضبوط ته چلوئ انه لکتاب عزیز یقینا دا قرآن ډیر زبردست کتاب دی نو چه قرآن عزیز دے زبردست دے نو ټول کتابونا بیا زیر دست دی دا زبردست دے نو نور کتابونا دے زیر دست دی دا پټولو باندے حاکم دے حاوی دے ازاغ جملے لرازم که تاسو لے خوان در کو او یقینا تاسو باتینا خوان واخلے دمرا مضبوط کتاب دے چلا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ باطل دیلا ند مخی نرات لیشی ند رستونا امام ابن کثیر ہوئی اے لا سبیلا للباطل الیہ باطل دا پارا پدے کے دخل اندازے دا پارا اس لارا نشت دے دمر مضبوط تے او کمال دارے لوئی لوئی بادشاہانو لوئی لوئی خانانو نوابانو پیریا پیرانو مولانو مولیانو دیر کوشش کرے رہے چی من قرآن بدل کو خو احمد جمشید ہوئی سوال لفظ وکالا شیدی بادشاہانو کوشش کرے دے خود قرآن یو حرف ندے بدل کرے الٹا قرآن دا کمال کرے دے چلوئے لوئے بادشاہانے بدل کری دی دنیا کوشش کرے دے چی منگ دا بدل کو خود دا چاہ او د دې پاور دومره سیواو انه لکتاب عزیز چې دې لوی لوی بادشاہان بدل کړي الله نجاشی سو کو بادشاہ ہو کنا په تخت ناسته او داسې جړول لې چې وای جړه کو داسې دومره پاور والا کتاب دی نو مارزا کو چې احکمت آیاته دا دی آیتنا مضبوط کرے شویری او دویم مانا چی کتاب احکمت آیاتو داگے جدید والو دا یو دا سی کتاب دے چی دا دی آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شویری دسنا نو کوس یو سڑے ہوئی پا حکمت سرکارو کا
نو څه مقصد دا دی چې په قران سره په علاقه کې کارو کدا حکمت ته د دین لوی حکمت بل او الله ورته په خپل ویلي دي چې یاسین والقرآن الحکیم دا د حکمتونو نه د قرآن دی احکمت آیاته نو بیا مخکې سوی الله وی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر د دې آیتونه د حکمت نه ډکړې شوي دي بیا فصلت بیا د دې د آیتونو تفصیل کړی شوی دی یا الله دا تفصیل د چا د طرف نه کړی شوی دی الله وی من لدن حکیم خبیر د حکیم او د خبیر ذات د طرف نه د دې د آیتونو تفصیل کړی شوی دی علما ناس دي د قرآن د بلاغت داو یو عجیب انداز دی کله چې د الله د کتاب آیت مکملیږي او دا الله په یو صفت باندې مکملیږي نو دا اس نه چې کله کله آیت ختم کیو یې سپیس په یو بس یو دا الله د صفاتونو یو صفت راواخلی او خبره دی ختمه کی دا زمونږ د علاقې هغه قاری نو چې قرآن ولنو ورتلو اسی تراو ته مخه تشیو او بس انګړه دنګړه به کول اخر کې یعلمون الله اور تریسته وتاوید راتاوید اخر کې به غفور رحیم یا الله اکبر نا دا دسه اسی په یو صفت اسی آیت نه ختميږي دا الله په صفت چې یو آیت ختميږي د دې صفت رستنی جملو سره یو ربطي صحیح او په دې کې ډېر لوی راز پروتي تاسو به د دې یو څو مثالونه در کوم بیا راځم دیته صحیح ده لکه ابراهیم علیہ السلام رب تو ولاړ دی وی اللہ کعبہ میں جوڑک للا بچیرا سر ولاړ دی اسماعیل علیہ السلام دواړه پلارو زوی چې کعبه تعمیر کړلا نو اوس دوا غواړي نو سوی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پیسې هم نه لګي وای سبحان الله څنګه تاسو حرکتو کوي وی ربنا تقبل منا اے ربا کار خو منګ ډیر لوی کړي دي چې د توحید مرکزم تعمیر کو بیت الله کعبۃ الله خو یا الله منتب فائدہ الوی چې تقبل منا تزمن دا عمل سکی قبول کی نو چې قبول کی نو منتب فائدہ کنا کار دی ډیر چتو کو او رب قبول نکو نو فائدہ نشته ده نو ربنا تقبل منا نو مخی آیت ختمیگی پا دو صفاتو باندے انکا انت السمیع العلیم چی یا ربا تسمیع میں او علیم نو اس دا دی جملے سر سے جوڑ لے اس دی جملے دی جوڑ باندے که پوئے شوئے نو بیا با سبحان اللہ ہوئے ٹھیک تا نو دے اللہ خلیل وی چے ربا دا کار ما ډیر په اخلاص سره کړه دے دا کار ما ډیر په اخلاص سره په خلوص نیت سره کړه دے اللہ او ستا تا زاری کوم دعا کوما ولی اے اللہ انکا انت السمیع اے اللہ زما دعا تو اوریدن کے العلیم او زماغا اخلاص او پٹنیت باندے تا علم لرن کے برا سے دے پا خبر نو اللہ آیت اسے نہ ختمی او د دې یو خون بل واخلې ز پرېدم نن تاسو هم که خیر نو پرېدم منظر صحیح ده جی
امام اسمعی ہوئی یو رز ناسم بالکل بیابان ویرانا دا سارا سردا سے یوزے دے کلے دے بانڈا چوغنی علاقہ دا بانڈا نو پاغی کی ناسم میں فل لگے دلے دے وی تذکرہ شروع شلا دا قرآن مطالعہ نو ما پجب یو آیت راغے او پا دی محفل کے بالکل سوکا اکاس تک سپینا نا پڑھوم ناستے بانڈا چی ناستے اعرابی ناستے دیوم دی مولیانو دے محفل نا خوند اخلی پوشوئے وی ناستے وی ماوی تذکرہ رالن وی ما دا قرآن دا سورت مائدہ یو آیت اللستو او آیت سو چی والسارق والسارقتو غلا کون کے نارینا او غلا کون کی زنانا والسارق والسارقتو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ چی غلا کون کے نارینا غلا کون کی زنانا فاقتہو ایدیہما کٹ کئی پری کئی غس کئی لاس دیں دا سزا دا عبرتنا کا دا اللہ دا طرفنا نو آیت دلتا ختمی گی وی زمانہ غلطی ہو شماوی واللہ غفور الرحیم حالانکہ آیت پس کم لفظ ختمی گی واللہ عزیز حکیم نو دا امام اسمعی ہوئی ازا خطا شم سمی ہوئی واللہ غفور الرحیم نو عزیز و حکیمم اللہ دے غفور الرحیمم سوکتے نو بانڈچی یو دم لمبے دا سی سوڑ ناسوی چھ ما غفور الرحیم ہوئی نو بانڈچی نیغ رانے شوئی حازا کلام من حازا کلام من دا چا کلام ہو مورتے ہے بانڈچی حازا کلام الرحمن دادا رحمان کلام دے تو بانڈچی ہوئی چھو واللہ حازا لیسا کلام الرحمن پا اللہ میں قسمی دادا رحمان کلام دے وہی علماء تو ہے چھے تعالمی وینا یہ ما بیائے توی اگر بیا ہوئی چی دان ندے میں وحشی جماعت نا قرآن راوڑ وی چی کس لار قرآن راوڑ سورت مائدم کو لاوکڑا او دا آیت نمبر اقدیشتم کو لاو کو کہ والسارق والسارقتو غلا کا ان کے نارینا و زنانا فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم چاہت میں ہوئی چاہ عزیز حکیم نوی ماتا بانڈچی ہوئی حازا کلام الرحمن دادا رحمان کلام دے یہ چی دامی ہوئی نو ما بانڈچی توے حل حفظت القرآن تو قرآن حافظ ویلہ نو مالتے حل قرأت سورت المائدہ تا سورت مائدہ لستے دے چتا تا پتہ دا وہ لگے دا اگئی مار سورت مائدہ قتل ام نہ دے اما اور تو اللہ بندہ تا تا سنگا پتہ وہ لگے دا چیز غلط چھے اگئی زکا چی تاوی چی کلام دا رحمان دے او ختم دے کو آیت دا سزا دے او ختم دے پا غفور الرحیم کو نو جوڑ نہ راتلو شاتا ولی جوڑ نہ راتلو چی انہو انکان غفرا لما قطعا کہ اگر بخلے وے نو لاس بولا والے غصہ پوشی خو چی کلتا اوئی چی انہو واللہ عزیز حکیم نو زپوشم چی دے جوڑ شتا دے ربط شتا دے زکا چی انہو عزا فحکما فقطا چی اگا زبردست حکیم دے نو فیصلے اکڑا نو چی فیصلے اکڑا نو دا غلہ سے کٹ کو اللہ کا دا خو واقعی نرے تکبیر لوگوں نے غٹ پکارو کر
नो उस राशि दे आयत अल्लाह सोई किताबुन उहकिमत आयातुहु दा शान वाला किताब ते ददी आयतुना द हिकमतना डकड़ी शुईदी सुम्मा फुस्सिलत बिया ददी द आयतुनो तफसील कड़े शवे दे मिल्लदुन हकीमिन खबीर द कमजाद द तरफना चागा हकीम दे आओ खबीर दे पहर से खबर लरुन के दे नो ददी आयत सरा जोड़ सरागे ददी सिफातो जका उहकिमत आयातुहु ददी आयतुना हिकमत न डकड़े शिवी दी जका चिचा डकड़ी दी आगा हकीम दे आगा सदे हाँ फुस्सिलत ब्यादतीद आयतुनु मुकम्मल तफसील कड़े शेरे नो चाची तफसील कड़े दे आगा खबीर बहर सबान दे खबरदार दे उस दे खबर लराशे चिदती आयतुना द हिकमत न डकड़े शिवी दी तफसील कड़े शेरे दे या रब्बल आलमीन तफसील करे शवे दे लखो पे मंग पुयका क्या तफसील सदे द कुरान नो गदा दे अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह चे बंदगी मकवई इल्लल्लाह मगर दचा अल्लाह नुम पमीन वाखले बंदगी मकवे मगर दचा इल्लल्लाह द अल्लाह कुरान रागले ददी द पार दे चे द अल्लाह बंदगी तरफ तराशे और सहाबे किराम दगवी रबीई बिन आमिर द रुस्तम प दरबार के वलार दे अगर तो वही चे अरबू सलरा पोर्त शिविये न ईरान प्रीदे न फारिस प्रीदे न रूम प्रीदे न शाम प्रीदे न दरिया प्रीदे न सहरा प्रीदे तुरी मचौली दी पजहान ख्वार शिविये मकसदुम सदे न दरबी अल्फाज वावरे रबीई वही चे रुस्तमा द ईरान द फौज सालार दे अगते पस्तरगु की स्तरगी वा चौली हुई इब्तासन अल्लाह मंगरा गली नीउ मंगरा ले गली शिव द अल्लाह हुक्म दे औ द सद पारा लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद अजीब अल्फाज दी मंगा अल्लाह दी मकसद पारा रवकली दुनिया ता लिनुखरिजल इबादा चे मंगदा बंदगान राउबासु द सिशिना मिन इबादतिल इबाद द बंदगानो द बंदगैना सो पीर तप बंदगे के प्रोते सो कबर तप बंदगे के प्रोते सो द वली बंदगी कई सो द नबी बंदगी कई सो द कानी द गटी खटी लुटी बंदगी कई मंगे द दीन राउबासु इला इबादत रब्बिल इबाद द बंदगानो द रब बंदगे तेरा वाड़ू उमदा द मुद्दा द कुरान दा उमदा का हिकमत द नुज़ूल द कुरान दे द कुरान द नुज़ूल हिकमत दे कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह और द हर नबी उमदा पैगाम कि या कौम अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु ए कौमा अबुदुल्लाह बंदगी द चाओ के और अल्लाह बखपल हुई कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून जिन्न और इंस ने भी पैदा करी मगर सदा पारा लियाबुदून ची जमा बंदगी की खास हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ची लियुवहिदून जमा द तौहीद प्रचार द दे द पारा और दक्का जुमला कुरान हुई
چې قرآن شروع کوي نو قرآن کې ته دا اقرار کوي ایاک نعبدو، دا اعلان کوي الله ته. او د پیغمبر چې کله دعوت عام شروع کیږي نو سوی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے خلقو بندگیو کئی دا اللہ توحید منع آغا ذات خلقکم چتا سے پیدا کریے اور دیر پاجی بشان پیدا کریے دا سے پیدا کریے. سورت آل عمران کی ہوئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یو جملہ ہوئے کہ اجازت ہوئی وہی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آغا ذات اللہ یصورکم چستاسو تصویر جوڑے صورت تیارے ساسے فی الارحام دمیندو پخیٹو کی کیف یشاء سنگئی چی خوخوی. تاسو نے تپوس کئی دی جانا کیف یشاء یصورکم فی الارحام، دا لفظ کیف یشاء چی سنگ غواری. حسان ہوئی چی قانون دا قرآن دق دے چی اللہ ہر انسان صورت تیاری کیف یشاء چی سنگ غواری. او پیغمبرہ آتا چی گورم نو دا سے کاریگی چی کا انکا قد خلقتا کما تشاء. اللہ کیف یشاء اور کما تشاء دے امتزاج تو گورے دائی ندی ویلی چی تا دا سے جوڑ شے چی تا غوختا نا کا انکا کأنکا قد خلقتا کما تشاء. نو اللہ آغازات تے او دا تصویر کم دے کی تیارے مور بخیٹا کے او سنگے تیارے قرآن ہوئی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. پدریو تیارو کی دندہ اللہ تصویر جوڑے اور ڈاگے والو احمد جمشید یو جملہ ہوئی وگور تکیدے دا ابو کمال دادے دا ابو کمال دادے چی دا پا تصویر باندے وارے نو تصویر گڑ وڑ کی مٹاؤ کی. دا ابو کمال دادے چی تصویر مٹاؤ کی خود رب کمال دادے چی پا ابو باندے دا انسان تصویر تیار کی. اللہ دمر لوی شان والا اللہ، دمر لوی عظمت والا اللہ تا پیدا کرے او دا بندگی دا پارے پیدا کرے دائے پا قرآن کی. او بیائی در تا بندگیو مو خودلے چس با بندگی سنگا کئے دا رو کتاب در تا یخیر دا بندگی طول جزیات تا تخی. او بیائی پیغمبر عمرہ لے گلے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازما حبیبہ دی کتاب کی چی سنگ بندگی ما بیان کردی دا تا پخپل عمل سر دیتا او خیا ایس شئی ندے پریخے. نو منگ لپکار دا چی منگ قرآن تا توجہ ورکو او دا دی پا ازدکڑا کی اختا شو چرتا وقتو نزائے کئی پا کم کارونو کی اختا ہے دا اللہ قیمتی وقت ورکئی. انشاءاللہ دا خوبا پتہ دا قیامت پر رضی لگی چستا قیمتی وقت ستا دا فائدے وقت کمو چتا قرآن لور کڑا نفع من دغو او که دا قرآن نا بغیر تیر شو فائدہ من دغو. وسو که دیشی چی دیرو خلقو تا دا نمالومی گی وسو پا دیرو خلقو آشکارا شے دے دا حقیقت چی دا چا پزڑکے دا قرآن مین دا اغنشی ٹنگے دے. اللہ دے منگلا پدے باندے دا عمل توفیق را کی زندگی باقی ملاقات.
دا ان شاء الله دعا وکي او مولانا صاحب دعا کوي په خپل فزه کې نه دا د دعا نه مخکې تاسو لا یو عاجزانه اپیل کوم چې الحمدلله په دې مدرسه کې طلباء کرام د قران کریم حفظ کوي ترجمه کوي ناظره کوي علوم دینیه هغه الحمدلله په مصروف مشغول دي صرف موږ سره لغونته والدین دا تعاون کوي چې د خپل بچو تپوس کوي راځي موږ سره کینی ملاقات کوي ان شاء الله دی و دعا کوي د دعا نه بعد به ان شاء الله متصل مسکو پسې تاسو د پاره د ملګرو چونکې دا خوشحالي موقع ده اکرام دا پروګرام دی د خوراک نو ټول ملګرو زما دا درخواست دی چې تاسو خپه بهترین انداز کې انتظامی والا ملګری مو مقرر کړی ای به خدمت کوي بس کم خدمت والا مو مقرر ای به کوي نور لاجت نشتا سملګری با دلته لاندې پاتې شي څومره طلبا دي ماشومان دي هغه به د چت باندې برا دلته خيږي او نور ملګری شاته حال دي برا دا بل حال دي دغه تبو خيږي سب دلته پاتې شي کم ملمانه دي خیر د ملمانو هغه د لاندې پاتې شي لاندې د صحن کې یا د حال کې او چې کم د کلی ملګری دي هغه د برو خيږي اې د خیر د لغونته ځان سره خواریو کې لګ د برو خيږي ملمانه با او ټول له ان شاء الله په یو ځای باندې خدمت کیږي خو ملمانه چونکې زی روان به وي نه وخت کیږي ملمانه لاندې پاتې شي او د کلی ملګری دی بروخي چې او طلبا څومره دي نوجوانان طالبان هغه دي چت برازي ان شاء الله ملګری به خدمت کوي بل دا خبر ان شاء الله پر روان 28 تاریخ باندې د هفته پورز باندې زمونږه دا مولانا عبدالرؤف صاحب دی د مدرسه توحید القرآن و سنت دا غوی سالانه دستاربندی پروګرام دی په 28 تاریخ د هفته پورز ماسپخین مانځه پسې به ان شاء الله کې د شي د های سکول کې پروګرامي نو تاسو ټول درخواست چې به کې شرکت وکړي زمونږه بهترین بزرگ عالم حضرت مولانا مفتی محمد مسلم صاحب ان شاء الله دا غوی به ال تفصیلی بیانی تاسو ټول درخواست چې به کې شرکت وکړي ان شاء الله علامه صاحب دعا کوي دعا نه بعد به مسکو متصل او مثبت دغه خیال وساتئ بیا چې خط ترتیب سره بیا دا اکرام والا معاملہ څنګه چې اوسه پوری تاسو خط توجه سره کېناستئ دا دغه لږ ټیم هم لغونتي کلی خلک خیر لغونتي ځان باندې تکلیف تیر کی ملمنو ته ځان لا مخکې توجه ورکړي آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد يا حي يا قيوم يا مهيمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. يا الله زمن حاضری قبول و منظور کی مولا کریم کم طلباء علماء راغلی دی الله دا غي حاضری قبول کی دا غي خدمتونه قبول و منظور کی الله دا غي په علم کې عمل کې خیر او برکت واچي الله چې کوم سپینګيري راغلي ځوانان راغلي ماشومان بچی راغلي دي الله د ټولو دنیا او آخر خسته کې الله بیمارانو له شفای کامله نصیب کې اے الله چې کوم حاجتمند دي دا غي حاجتونه پورا کې الله سو پریشان حال دي دا غي پریشانې ختم کې یا رب العالمین چې کوم به اولاد دي غي لنیک صالح اولاد ورکې د چا اولاد شتا یا الله نو د مور او پلار د پاره یا الله سترګو یخون کې وګرځي یا الله الله زمونږ دنیا او آخر خسته کې زمونږ خاتمه په ایمانو کې د ملک پاکستان کې یا الله امن او خوشحالي راولي بدامنی او خونریزي ختمه کې یا الله د دین فضا عام کې الله یا الله د حق پرستو یا الله د دیندارانو مرسته وکي یا الله یا الله چې کوم زید دې زید خلق را جمع شوی دی یا الله جولای کې خیرونه او برکتونه واچي دلته مدرسه روانه ده الله دل نور ترقی ورکي یا الله د دینه خیرونه خواره کې یا الله چې کوم خلق ور سره مرسته کوي یا الله اغیله بدلی ورکی کم پکې ته درس او تدریس کوي اغیله ترقی همت ورکی کم طلباء پکې ته سبقونه و یا الله غي په خپل مقصد او مرام کې کامیاب کې وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین.